أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. انشاءاللہ نن به سورة اعراف آیت نمبر 40 بوایو. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوهه کړي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي، آمین. شیطانی آیتونو کې د هغو ډلو ذکر وشو چې هغه مشرکان وو او د الله نافرمانه وو، کافر وو او جهنم ته لاړل، او بیا یو بل باندې اعتراضونه او الزامونه لګول چې ستاسو وجې نه مشرانو ویلي چې تاسو هم څه کم مجرمان نه وئ، نو دا خو تاسو اعمال دي چې سزا یې مومئ. اوس الله تعالی هغوی ته مزید دھمکی او مزید انجام ښایي چې د دې کافرو او خاص کر د هغو خلکو چې هغوی د الله د آیتونو نه انکار او یا په دین کې داسې نوي کافرانه او مشرکانه عقاید او اعمال راویستل چې هغه به هغوی دپاره باعث شرم او باعث هلاکت بوي. الله فرمایي ان الذین بشک هغه کسان کذبو چې دروغجن کړل بآیاتنا زمونږ آیتونه، واستکبرو او تکبر یې وکړو، یعنې ځان یې غټ وګڼو، د آیتونه ورته داسې څه وړه غوندې ښکاره شو او اهمیت نه ورکوي. موږ خپلې ژبې کې یو ټکی استعمالو بې باکه، کله کله قرآن کریم احکاماتو ته یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته داسې بې باکي غوندې کوي سړی او اهمیت نه ورکوي چې کنې دا دومره ضروري خبره ده او که نه ده، او زه خپله غټ ملا عالم سړی یم او ما دپاره ته څه د قرآن آیتونه اوروي او یا احادیث اورئ، تکبر کوي عنها د هغې نه، نو لا تفتحو خلاصې به نه کړلی شي لهم دوی ته ابواب السماء دروازې د اسمان، ولا يدخلون الجنة او نه به دوی داخل شي جنت ته، حتی تر هغه وخته پورې یا لجا چې ننوځي الجمل اوښ فی سم الخیاط په سوري د ستنې کې، د ګنډنو ستنې کې چې کوم سوری ورکوټه شانتې. دا یو خو د عربي متل دی او عام طور عربیان استعمالوي چې کم کار نه کیدونکی وي، ډېر سخت وي او ممکن نه وي، نو بیا دا متل استعمالوي چې هغه پورې به دا ونه منمئ، هغه پورې به دا کار ونه شي تر څو پورې چې اوښ د ستنې په سوري کې ننوتی نه وي. نو مطلب دا دی الله تعالی داسې انداز کې خبره کوي چې عام خلک آسان سره په پوهیږي. مطلب دا دی چې د دې خلکو جنت ته د ننوتو اډو امکان نشته، څنګه چې اوښ د ستنې په سوري کې د ننوتلو امکان نشته، عمده کرنګې د دی امکان هی نشته جنت ته د ننوتو. دویمه خبره دا ده چې دا دروازې به نه خلاصیږي. د دې عام طور باندې تقریبا 3 مصداق دي یا 3 معنی مفسرینو کړي دي او 3 وړه صحیح دي. یو دا چې داسې خلکو دعاګانې نه قبلیږي، دعا به کوي او دعا خو چونکې الله تعالی طرف ته خیږي بره خیږي، نو د دې دعا به د اسمان نه ښکته واپس را وغورځولی شي، ځکه چې دې دعا کې هغه عقیده او هغه اخلاص نه وي کوم چې دعا دپاره پکار وي. دویمه خبره د دې اعمال دي، دې چې کوم اعمال کوي نو عملونه خو قبلیږي بره ځي، نو چې بره ځي عیلین ته ځي نو الله به د اسمانونو نه ملائک به باره نشي تللی، دی به راوغورځوي واپس به راشي د دې اعمال. دریم دا ده چې کله دی مړه شي، نو چې مړه شي نو د دې روحونه خو بره خیږي، نو چې بره خیږي نو د کافر روح خو اسیم نشي ختلی بره، خو هغه مسلمان چې هغه د اسلام راوړلو باوجود مشرک دی او بدعات د مکفرو حد ته رسیدلی دي، د کفر حد ته، نو دې ته به هم دروازې نه خلاصیږي. دلته یو حدیث دی لمبه چوړه دی، اوږد حدیث دی، زه د هغې مفهوم بیانوم ځکه چې اوږد حدیث وي کې ځنه خبرې انسان نه هیر شي، زموږ اسیم د حافظې لږې کمزوري شوي دي، خو بهرحال تاسو به مفهوم ته واخیستلی شي او بیا تاسو حدیث هم لټوئ، پړاو هم کوئ، هم ګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جنازې ته لاړو، په هغې جنازې کې د برا ابن عازب نه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و او داسې په ځمکې باندې لکیرې راښکلې او مونږ وایي داسې توجه سره دا خبره اورېده چې که په مونږ سرونو باندې مرغان ناست وی نو هغه مرغان به په دې نه پوهېدی چې کنې دا انسانان دي. دومره توجه سره او دومره خاموشي سره مونږ دا خبره اورېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله مؤمن مري
الله دې موږ تاسو ته دغسې مرګ راکړي، الله دې موږ ته داسې مرګ را نصیب کړي. کله چې مؤمن مري نو دته ملائک راشي په سپینو کپړو کې او سپینې کپړې ورسره وي، خپل هم سپینو کپړو کې وي او سپینو کپړه هم ورسره وي او خوشبويي ورنځي او انتهایی نرمي سره د روح ته کینی او ډیر آرام سره ورته ووایي چې اے پاک روحه راځه. نو دا روح راشي او په دغه ریشمي غونتې سپینې کپړې کې ارتاو کی او ډیر په مینې سره دا روان شي. نو چې روان شي لومبي اسمان ته دی ورسي. چې کله د لومبي اسمان ته ورسي نو لومبي اسمان ولا به تپوس دی وکي چې دا پاک روح د چا دی، دومره ښکلی، دا دومره خوشبوداره او دا دومره عزتمند ملائک ورسره دي د جلوس یا د استقبال په صورت کې. نو هغه به ورته هغه نوم واخلي چې دته دنیا کې په عزت سره اغستلی کېدو، هغه نوم چې دا د فلانی دی، ویا مبارک روحه مرحبا مرحبا به ورته وایي، استقبال به وکړي. هلته نه به دروازې ورته کلاو کړي د لومبني اسمان او د لومبني اسمان نه به نور ملائک ورسره شي د جلوس او د استقبال یا د ناوي وړلو په صورت کې چې عزت سره خلک وړي. دی بلاړ شي دویم اسمان ته، هغلته به دینه په ملائک پوښتنه وکړي د چا دی دا پاک روح او دومره ښکلی روح، دومره ښایسته بوی دی او دومره غټ استقبال یې کېږي. هغوی به هم دغه خبره ورته وکړي، نو هغوی به مرحبا ورته ووایي. داسې ځي به اخري اسمان ته به ورسېږي. هلته به الله ورته ووایي، الله تعالی به ورته وفرمایي چې دا پاک روح تاسو واپس ویسئ او خپل جسم ته، قبر ته، او دته د جنت کپړې ور واغوندئ او دته جنت فراخه کوي او دته د جنت کړکۍ را کولاو کوي چې د باندې جنت هغه هوا او قبر ورته کولاو کوي. قبر یې دومره بیا کولاو شي چې دی حد نظر وي. نو دی به ووایي چې کله د هر څه دته وشي نو یو سړی به ورته راشي چې انتهایی خوش شروع، خوش شکله او ډېر رنګین شکل به وي. هغه به ورته راشي، دته به سلام وکړي، دته به ووایي چې ته څومره ښکلی یې، دا چې ته څوک یې، چېرته نه ماته راغلی؟ وایي زه ستا هغه اعمال یم چې تا په دنیا کې کوو او مرحبا او په خیر راغلی. نو بیا به دی ووایي، د ملایکو ته به ووایي او دعا به وکړي چې ما زر قیامت قایم شي چې زه خپلو خپلوانو ته اعلان هم وکړم او زه ورته ووایم چې زه دغه د کامیاب شم. نو ملائک به ورته ووایي چې وده شه لکه څنګه چې ناوی په ړومبي شپې کې وده کېږي. نو به هر حال دا د مؤمن حالت دی. الله دې موږ تاسو ته دغسې را نصیب کړي چې کله دا انسان ګوري، وایي، پړاوي انسان صحیح خبرې مرګ ته بیړه شي چې الله تعالی مونږ دغسې استقبال کې او دغسې حالت کې راوغواړه چې مونږ د ایمان په حالت کې یو او ته رانه راضي یې الله تعالی. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا الى حبك. دا الله تعالی دا دعا زموږ ټولو په حق کې قبوله کړي، آمین. دا بل چې کوم دی کافر مشرک، دته به ملائک راشي په تورو کپړو کې، بدرنګ شکل کې او ډېر بدبودار ټاټ به ورسره وي او دته به وایي چې راوځه ای بدروحه او ای بدرنګه روحه راوځه. دا روح به ونه جسم کې تختی را تختی او ځان به نه ورکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مرګ فرشتې ملائک به دا راونیسي او په زور به راکږي او په دې ټاټ کې به ور واچوي او ډېر په بد شکل کې به راجمع کړي او روان به شي. نو چې دا کله به راوخېږي نو لومبني اسمان کې به پوښتنه ترې وکړي چې دا چا بدرنګ روح دی، دا دومره ګنده او دا دومره بدبوی، دا تاسو څه شی روان کړي دي؟ دی به ورته د هغه نوم واخلي چې د دنیا کې په بد ګڼلی کېدو، هغه نوم به واخلي چې دا د پلاني روح دی. نو هغوی به دروازې بندې کړي چې لرې کوي، واپس یې کوي، دې خوا ته مه راځئ، دې خوا ته مه راوړئ. نو دروازه به ورته نه خلاصي کړي د اسمان، واپس به راوړلی شي قبر ته او قبر کې به دته انتهایی بدرنګ ترین سړی چې ډېر بدبوداره شکل او ډېر بدرنګ شکل او بدبو به تیزي، هغه به ورته راشي زه څنګه شوې؟ نو دی به ورته ته څوک یې؟ تا خو ډېر بد شکل دی. وایي زه ستا هغه عمل یم چې تا به کوو او نن به تا ته پته ولګي. بیا به ده باندې دا قبر راتنګ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو لاس کې دا بل لاس ګوتې داسې نه ایستې، داسې به ده باندې دا پختۍ به یو بلې پختۍ کې ننوځي او ځمکه به ده ته ووایي چې نن به ستا خوښ شمه چې او په دې ځمکې ګرځېدو کې ته هغه بدترین سړی چې په ما باندې بد لګېدې. دې کې ځنه الفاظ د احادیث مختلفو دي، خو دا احادیث ټول صحیح دي. مسلم شریف حدیث دی دا چې کم کې دا واقعه بیان شوې ده. الله تعالی دې موږ داسې حال نه بچ کړي دا کم چې د دویمو. نو داسې خلکو ته به دروازه د جنت دا نه کولاویږي او دا به واپس کړلی شي کله چې دی مړ شي
همدارنګه یو بل حدیث دی هغه هم تاسو واورئ د مناسبت سره لږ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض کوثر باندې ولاړ وي او حوض کوثر به لوی حوض وي او څه علاقې نمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم اغستی د مدینه یو سر نه هغه بل د شام پورې وغیره داسې لوی حوض وي او امت به راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو حدیث کې د ابو بکر صدیق او د عمر رضی الله عنه او د عثمان او د علی رضی الله تعالی عنهما نمونه هم دي او هغه به راځي او د خلکو ته به دا غور کوي دا وبو ور کوي داسې سپینې اوبه به وي چې شودونه به ډېرې سپینې وي او داسې به خوږې وي چې د شهدو نه به ډېرې خوږې وي څوک چې هغه اوبه یو وارې اوسکي بیا به هغه نه تږی کېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوشحال وي د خپلو امتیانو ته به اوبه ورکوي او په زرګونو لکونو کوزې او لوټې او جامونه به پراته وي دې کې به یو ګروپ راشي روان به وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیژني ځکه چې هلته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د اودس د چاراندام اعضاو نه پیژندل کېږي دا به چمکي پړک به وهي نو روان به وي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رانږدې شي نو ملائک به منځ کې اړ جوړ کې دی به نه پرېږدي دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې دا خو زما امتیان دي دا تاسو ولې ایثار کړل هغه به ورته وایي چې نه دا دوی ستا نه وروستو داسې اعمال کړي وو چې هغه ستا حکم کې نه وو هغه ته عمل کې نه وو دوی ځان عملونه جوړ کړي وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم بدرت پې ووایي لعنت به پې ووایي او کورې به کې چې لرې کوي دا جهنم ته ور واچوي اوس ګوري دا هغه مسلمانانو چې اودسونه کړي وو او چمک ته نه پاسېدو او پړکېدل خپې لاسونه وغیره خو د بدعاتو د دومره ډېره بده خبره ده الله تعالی دې موږ وساتي د بدعاتو نه موږ چې مخالفت کوو بیا خلک اعتراضونه کوي بهرحال خو دا داسې ګندګي ده ټولو نه اول ګندګي شرک ته دا د الله شکل او د الله تعالی دین بګړاوي او دویمه ګندګي بدعات دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین بګړاوي الله تعالی دې موږ تاسو دینه بچ کی الله تعالی موږ بچ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من عمل عملا ليس علیه امرنا چا چې داسې عمل وکړو چې هغې زموږ حکم نه نو دا به مردود وي دا به واپس کولی شي دا به نه بره دا به نه قبلیږي بره دا دوه مسلم شریف کې هم دا حدیث ته معمولی غونتې الفاظ او اختلاف سره په بخاری شریف کې هم د الله دې موږ بچ کی نو الله فرمایي وکذالک نجزي المجرمین همدغه رنګې موږ سزا ورکو بدلا اخلو د مجرمانو نه دغه د قرآن مقابله کوي او په خوبونو باندې او په پیرانو باندې او په مولایانو باندې او په استادانو باندې روان دي او بس هغه ته خوي او هغه پسې دي الله دې موږ بچ کی داسې خلکونه ده الله څومره لوی احسان دی د الله تعالی چې موږ الله تعالی قرآن کریم سره ټچ کړیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ مینه کړې ده او دغه احادیث او سنت باندې ګرځو که موږ نه څه غلطیانې کو تهیانې کېږي نو یا الله تا نه معافي غواړو او باندې یقین سره غواړو چې ته معافي کوونکی الله تعالی موږ معاف کړه مونږ د شرک نه د بدعاتو نه د منافقت نه او د حرامو نه او د بد اخلاقو نه هر هغه بدۍ نه مونږ بچ کا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پناه خپل ځان لپاره او د امت لپاره غوښتې ده آمین ان الذين بشکا کسان کذبوا چې دروغجن کړل بآیاتنا زمونږ آیاتونه واستكبروا او تکبر وکړو عنها د هغې نه لا تفتحو نبخلاص ولیشی لهم دویتا ابواب السماء دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنة او نب داخل شي دوی جنت ته حتی تردی یلج الجمل چې ننوزي اوخ فی سم الخیاط په سوري د ستنه کې سم ستنې ته وایي خیاط سم سوري ته وایي خیاط هغه ستنې ته وایي وکذالک همدغه رنګې نجزي المجرمین مونږ بدله ورکو مجرمانو ته